السلام علیکم دوستانو. نن غواړو چې په دې پوښت څنګه کولی شو د درختي له لښتو څخه سوده یا ثبت جوړ کړو. که چیرې تاسو غواړئ نورې په زړه پورې مسلکي ویډیوګانې وګورئ نو تاسو کولی شئ زما چینل درسره لایک کړئ او د هغه نه وروسته سبسکرایب بټن ووهئ. د بیل بټن په وهلو سره نور تاسو دې چینل ته ننوځئ. د سودې د جوړولو لپاره تر ټولو د مخه موږ اول لښتې چې د درختو څخه رایسته کیږي هغه برابروو. وروسته نوموړي لښتې په اوبو کې ږدو د 8 ورځو لپاره تر څو لښتې ماتې نه شي او هر طرف ته کږېږي. کله چې مو لښتې د اوبو څخه راوکښلې نو بیا هر لښته را اخلو. د چړې په واسطه سره کوم سرونه و کوم داغونه چې لري هغه د چړې په واسطه سره صفا کوو، یعنې همواري کوو ټول چې تر څو ټوله لښتې په یو رقم سره همواري شي. کله چې مو لښتې ټوله صفا کړلې نو لښتې بیا راغو هغه اندازه چې موږ غواړو جوړې کړو هغه اندازه ورته ټاکو. هغه که د متراج په واسطه سره د هر شي په اندازه سره کولی شو. مثال نوموړې اندازه موږ تر دغه سودې دپاره ټاکلې ده. په دغه اندازه سره اوس موږ لښتې ټولوو او هغه ایږدو. کله چې مو لښتې څو دانې راواخیستلې داسې یو طرف بل طرف او دا طرف ته مو کښېښولې نو اوس د یو بلې لښتې په واسطه سره نوموړي لښتې چې دي دا سره تړو چې یوه لښته سربیره او یوه لښتې کښته کوو چې مثال دی یو د بل سره ښه ټینګې بسته او محکمې شي. وروسته نوموړي لښتې سرونه د یو تار په واسطه سره یو رسۍ په واسطه سره نښلوو شاوخوا ټوله چې تر څو هغه اندازې چې موږ ټاکلي دي چې تر دغه اندازې پورې هغه ټوله معلومې شي. مثال تاسو په ویډیو کې وینئ ټوله لښتې سره تړو.
اوس غواړو چې ټوله دښتې یعنې هغه لایلونه سره برابر کړو، مساوي کړو، تر څو دا کوم څه چې موږ غواړو جوړ یې کړو هغه په منظم ډول راسي. اوس راځو هغه اندازه چې موږ کړې ده هغه ځینې کوو. کومې لښتې چې په عمودي ډول سره دي نو هغه کولی شو چې د نورو لښتو په واسطه سره چې شاوخوا په راڅرخي هغه محکمې ټینګې کړي.
هغه ټاکلې اندازه چې موږ غوښتې وه هغه نور تکمیل شول. اوس کومې لښتې چې په عمودي ډول سره پاتې دي هغه غواړو یو په بل باندې سره ونښلوو. که تاسو طریقه وینئ چې په داسې طریقه سره کولی شئ چې یو لښته په بله باندې ټینګ ونښلوو. دا دې کومه پروژه چې موږ غوښتله د سره څخه تاسو ته تکرار کړو هغه نور پای ته ورسېدله. هغه کوم څه چې موږ غوښتل هغه دا دې تاسو په ویډیو کې وینئ. نور د داسې ویډیوګانو دپاره تاسو کولی شئ چې زما د چینل د سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو نور داسې بهترینې ویډیوګانې تاسو زما د چینل څخه ووینئ. لومړۍ ویډیو یو لاسي صنایع ده